نمبر 1 پرېږده چې خلک لاړ شي. Let the people to go. Let the people to go. ستا زوی بې لارې ده. Your son is pathless. Your son is pathless. ما ته یوه کوټه یا اتاق په کرایه ونیسه. Rent a room for me. Rent a room for me. دا زما په ژوند کې یو خنډ ده. It is an obstacle in my life. It is an obstacle in my life. هغه مه خبروه. Don't aware him. Don't aware him. هغه یو سپینګری سړی ده. He is white bearded man. He is white bearded man. خپل فکر دې بدل کړه. Please change your mind. Please change your mind. هغه دلته راوله. Please get him here. Please get him here. دوی په چیغه راغلله، یعنی یو ځای راغلل. They came by gang. They came by gang. gang معنا چیغه، یو ځای چې راځي. دوی په چیغه راغلله. هغه ډېر فضول انسان ده. He is very jabber man. He is very jabber man. هغه په لیونتون کې ده. He is in mad house. He is in mad house. mad house ویل کېږي لیونتون. چیرته چې لیونیان ساتل کېږي هغې ځای ته mad house ویل کېږي په انګلیسي کې. ډېر زیات مه ګرځه. Don't ramble a lot. Don't ramble a lot. ramble مطلب دی ګرځېدله. lot معنا ډېر زیاته. برېتونه دې مه تاووه. Don't twirl your mustaches. Don't twirl your mustaches. twirl ویل کېږي تاووله. mustaches معنا برېتونه. بد عادتونه پرېږده. give up bad habits. give up bad habits. give up مطلب دی پرېښودله. اور مړ ده. the fire is up. the fire is up. هغه فقط غورې کوي. he is just bragging. he is just bragging. زه زیات غوټ نه یم. I am not very fat. I am not very fat. د فات مقصد دی غوټ یا لویه. هیڅکله موقع له لاسه مه ورکوه. never miss a chance. never miss a chance. miss معنا پرېښودل یا لاسه ورکول. a chance مطلب دی موقع یا فرصت. هغه به خپل کار کوي. he will carry his own. he will carry his own.
د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.